رشید ناز د پاکستان نوموړی اکټر دی کوم چې د خیبر پښتونخوا په سیمه پېښور کې پیدا شوی. دا وایي چې موږ یو کاروباري خلک وو او د دې نه پس بیا د پښتو فلمونو کې ورسره د پاکستان ټلویزیون او د دا شانتې د بالیوډ په فلمونو کې کار کړی دی. رشید ناز په کال 1948 کې پیدا شوی وو. دا په کال 2022 کې په د جنوري په 19 باندې خاورو ته وسپارل شو. رشید ناز وایي چې د پاکستان کې د ټول نه زیاته د پښتو فلم انډسټري په ټاپ روانه. د په خپل یو انټرویو کې ویلي چې په پاکستان کې صرف د پښتو فلم انډسټري ده چې دا په ټاپ روانه ده. پنجابي فلمونه هم دومره ګټه نه کوي څومره چې د پښتو، او په اردو کې هم دومره جوړیږي نه څومره چې پښتو کې جوړیږي. نوموړی وایي چې په پښتنو کې 2% ښځې هم په پښتو فلمونو یا ډرامو کې کار نه کوي. د پښتو په آخرو فلمونو کې د ګل جانا نوم فلم جوړ کړی و، کوم چې د پښتو فلم و. هغه یې د آریان خان سره جوړ کړی و. او د بالیوډ په آخرو فلمونو کې د جوړ کړی و، په هغې کې چې کوم دله کردار ورکړی شوی و هغه د ISIS و، کوم چې د داعش کردار دله ورکړی شوی و او د طالبانو. د دې نه علاوه دله پښتو، اردو او نورې ژبې هم ورتللې. نوموړی د 83 کالو په عمر کې خاورو ته وسپارلی شو. د جنازه به نن په فقیرآباد کې د فقیرآباد په عیدګاه کې کیږي. شروع چې کومه وه هغه د کال 1991 کې د پښتو د ډرامو نه شروع کړې وه، د یو اداکار په طور د پاکستان ټلویزیون نه. رشید ناز په ډیرو پښتو، هندکو او د اردو ژبې ډرامو کې هم کار کړی دی. د ده لومړۍ ډرامه چې کومه وه هغه ایک تا ګو د اردو لومړۍ ډرامه وه. دغه د اردو ډرامه په کال 1983 کې نشر کړی شوې وه. رشید ناز په کال 1988 کې د پښتو لومبني فلم چې د کوم جوړو هغه و زما جنګ، په کوم کې چې د خپل کمال د اداکارۍ ښودلی و او د هغې نه پس ته شهرت میلاو شوی و. دا وی ټولې د رشید ناز په هکله هغه خبرې او هغه معلومات کوم چې تاسو ته مخکې نه و معلوم.